الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما واز او أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر جلسہ سردار پنجویوال صاحب او د دې علاقې مشرانو او زلمی د نوي ټول نمایندګانو شاعرانو او د دې محفل مهمانو خصوصي ټول ته وجمع سلام ایک کمی د تعاون سره چې دا پروګرام ارګنایز شوی دی موږ د ښځو د حقوق په حوالې سره د زلمی کل د حقوق په حوالې سره د انساني حقوق په حوالې سره کارونه کوو او دا غونډه د هغې په سلسله کې زموږ د نوښار ټیم عبید خان رضا محمد او د هغوی ملګرو راجمع کړې ده. زه ایون په دې هکله د ډاکټر صاحب هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی موږ ته یو پلیټفارم راکړو د خبرې کولو لپاره ستاسو د اورېدو لپاره یو ښه ځای موږ ته میلاو شو. نو ډاکټر صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه. مشاعره یا شاعران دا د یو علاقې د یو معاشرې نمایندګي کوي. دا د هغه خلکو آواز وي کوم چې په عامو موقعو سره خپل ځان نشي ظاهرولی. نو شاعران څنګه چې یو ملګري ویل چې د خاموشه تصویران نو دا د خاموشو خلکو نمایندګي هم ده. چونکې په دې پروګرام دوران کې وخت ډېر کم و. یو ملګري نه موږ ویل چې نه موږ ته موقع میلاو نه شو چې په دې موضوع باندې خپل لیکل وکړو. نو د هغې ملګري سره زما واده ده کوم پروګرام چې موږ په مرلان کې کوو انشاءالله موږ به تاسو ته موقع بیا هم درکړو په هغې دوران کې چېرې په دې موضوع باندې تاسو لیکل وکړئ ځکه چې د کور ترمنځ ټولې رشتې دي او په دې رشتو کې چې یو ځای کې ناچاقي نو کور ماحول خرابوي. زموږ اواز زموږ د دې ټولو منډو تړو ستړو موضوع او ماخذ دا دی چېرې زموږ د یو بل سره کوم تعلق دی هغه ډېر خوږ وي. ځکه زه یو څیزونه موږ چې کله هم ځم واپسۍ کې کور ته نو زه خامخا د خپل ملګرو سره د خپل مور خبرې کوم ځکه چې هغه رشته ماته ډېره زیاته نږدې ده او د هغې رشتې نه ما ډېر خواږه خوړلي دي. دغه شان زموږ چې څومره د یو بل سره رشتې دي هغه ټولې رشتې درنې دي. موږ سره زموږ مسایلو موږ هېر کړي یو هغه طرف ته توجه نه ده. زموږ سره په یو کور کې یو ورور وي هغه ته موږ شا کړي. ولې موږ ته داسې غونډه کې پلیټفارم نه دی مهیا شوی چې موږ په دې څیزونو سوچ وکړو. زموږ معاشرتي معاشي سیاسي مسلو موږ هېر کړي یو. زموږ نور ذهني ټینشن دومره زیات دی چې موږ د ورور سره خبره کوو نو ورور ته شا کړي خبره کوو. خدای پاک سوی ته ماته یو قدم راواله زه به اووه قدم دروالم. په عبادت سره الله پاک میلاویږي. انسان په صحیح چې هغه انسان ته میلاو نشي. صرف ضرورت د دې خبرې دی او ډاکټر صاحب بیا هم ناست دی زموږ په پاکستان کې د ټول نه زیاتې بیماریانې چې کومې دي هغه نفسیاتي دي. زموږ د دې کورني مسایلو د وجې زموږ د چم ګاونډ د وجې اینه موږ چرته زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دلته ما ینګ یوت ولید چې هغه زموږ د معاشرې نمایندګي کوي. لکه زموږ تاریخ خو ډېر زیات روښانه دی ډېر زیات ځلیدونکی دی. د عباسي یوسفزۍ یو څو خبرې به اوس ما واورېدې هغه وایي ټولنه ټول ټیکس کوم لفظ دی دا زما د معاشرې نه ماخذ دی. دا زما د ثقافت کیسه ده. انجو ډېر ملګرو ویل چې د انجو یو پروګرام دی. اشر زموږ په رواجو کې یو ټکی و اشر د انجو راغلی ده. خو دومره ده چې انګریزانو ورته ټکي انجو ورکړو یا مطلب نورو خلکو ورته انجو ورکړو. نور دا زما ستا د ثقافت څیزونه دي. مسله زموږ سره څه شوې ده چې موږ د حالاتو جوګه نه یو. زموږ ذهنونه زموږ فکرونه چې کوم دي موږ د حالاتو مطابق خپل بچې خپل ځان تیار کړی نه دی. د دې د وجې نه موږ د پریشانیو شکار یو. موږ د ذهني مسایلو شکار یو. زموږ کور زموږ تعلق کې هغه ښایستګي نشته کوم چې د وخت ضرورت دی. موږ به سیاسي منډې تړلې وخو موږ به د خپل روزګار منډې تړلې وخو. زما بچی به زما نه ماښام روپۍ وغواړي دا ټول وسایل به وي خو موږ به څه کوو خپلو تعلقاتو به ښایستګي پیدا کوو. زموږ د ښځو د حقوق حوالې سره خبرې څومره مطلب لګي چې کله انګور شي زموږ نظر یوي
کله چې لور وي زموږ نظر بدل وي دا زموږ د ایمان کومه پیمانه ده چې یو جنس دی هغې ته موږ په مختلفو نظر ګورو چې کله خپله خور د پردي کور نه راولو کله خاوند وایي چې یاره نه نشي تللی نو زموږ تاثرات څه وي په کوم کور کې چې تا سره پردۍ لور خور ناسته ده چې کله هغه ځي ستا تاثرات څه وي دا دوه معیاره به موږ ختموو زموږ معیار دې یو وي چې د پردي لور خور زموږ کور کې کومه ناسته ده هغه قدرمنه ده زما خور لور چې په پردي کور کې ناسته ده هغه قدرمنه ده کله چې موږ دا معیار یو کړو موږ دې د خپل اقدار د پښتو هغه دې راوالو بیا که هغه نه وي نه ننوتې د پښتو یو رسم و رواج ننوتې ښځې ته یې کم قدر ورکړی دی چې مړی موږ خو د سورې خبره کوو خو موږ د ننوتې ذکر چېرته نه کوو چې قتل وشي مړی وشي په ننوتې باندې د مشران ناست دي معافي کوو ټیک ده نو دغه شان زموږ ډېر ښه اقدار شته دی موږ د خپل اقدار ژوندي کړو زموږ ژوند زموږ تعلقات کې به یو ښایستګي راشي دا کومې پریشانۍ چې کومې دي هغه کوم مسایل چې ما ته دي خو الرېډي شته دی زه د خپل ټیم ورکوم په مشوره سره زه چې څومره زما ژوند دی تجربه ده ډېرې مسلې ډېر مسایل پکې راغلي خو یو څیز دی ما ته چې کله ډېر زیات پیښ وي زه یو ملګري ته یو ټلیفون وکړم دا ماحول نه وځم ما ته نوې لارې کولی شي زما تاسو ټولو ته درخواست دی منت دی چېرې کله هم تاسو په غوسه کې په پریشانۍ کې د چا په عمل باندې رد عمل مظاهره وي د چا په عمل باندې خپله رویه مقایموئ زه چې کله په انډسټرۍ کې د ایکرا انډسټرۍ سره کله چوک یو بورډ لګېدلی د انګریزي یو ټکی دی زه به ترجمه ورته وکړم attitude is a little thing that make big difference وایي رویه ډېر معمولي څیز دی نه موږ د رویو والي سره خبره کوو ډېر معمولي څیز دی که زه کله تاسو له غاړه درکړم تاسو ته څنګه لګي چې کله دوه درې ګوتې درکړم تاسو ته څنګه لګي صرف او وخت مې څومره لګي د سکنډونو حساب کتاب وي دغه شان ډاکټر چې کله مریض ته کونسلینګ کوي د هغه ډاکټر د وایي کار نه کوي خو زنانه او سړي نارینه چې څومره کور ته لاړ شي ډاکټر کې ډاکټر ډېر ښه دی زما د ده د وایي سره شفا شوې ده د وایي اثر کم وي د هغه د کونسلینګ اثر د هغه د مشاورت نفسیاتي کم کونسلینګ چې کېږي د هغې اثر زیات وي موږ دې په خپلو رویو خپل تعلقاتو کې ښایستګي راولو زه ستاسو نور ډېر ټایم نه اخلم ډېره ډېره مننه زموږ تاسو ډېر زیات قدر کوو الله دې ستاسو قدر وکړي والسلام